سرک اصلا کې تنګ تیر شوی دی اوس لږ ستروي چې ازاد شي دا چې ازاد شي بیا دا بلاکونه هر یو بلاک سل چاته یا نیم سل چاته داسې جګهیي باندې پسې راوړي جګهیي دا ازادېږي دا ټول سرک کې ازادېږي د افغانستان ما خو دغه کور نه دي نو بار سره دغه پرانو کورو کې وخته د پرانې وباسو اته بیا آفرین بیا څو روپۍ داسې دی والا خو خبره خدای دا کنه چې 2013 جوړه مخته چې ورسره وي کو وباسو مانی کی بود که در میکشونی شما کار میکنید؟ والا نمیشناسم یک نفر میدم جالب من گپ زده بود وقت نمیشناسم چند روز میشه دیگه کار میکنی؟ چند ماه شد؟ همه روز اول از اینجا آمدیم روز اول چند کدش گپ زدی؟ ایره مفت میباره میگه سخایشا بکش خودت ببر بازم مردم از یک کس که در آینده این بیادر قیمتش با بالا میره. منطقه را نام چی است و نامش چندش است؟ این شیرپور است. دیگه بیادر شیرپور بالا یا پایین؟ شیرپور بالا با پیش مدرسه جامع شیرپور. کې خو ولا چې څومره ښه شیان بیا به وایي چې دا د پسه سر چې خوږېږي که د مېږې مرغه خو ولا که یو مو خوښېږي بس چوپان کباب چوپان کباب مو خوښېږي دا اوس لاله هم کابلي مو چوپان کباب خو چې ښه مزېدار شي چای ورته یخه وي بیا ښه وي شفتالو جواری څنګه ده هغه هم کابل ده چهار ده 20,000 روپیه میخری دا چیشه این چی از این رومه برداری دیگه او داره ده ما او داره سیخ ده کجا داره سیخ ما بین کانکریت است خب کانکریتش باز مثل ارزوار بزن باز سیخش جدا میشه چی خورده شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم خوشحاله یم چې زه تواب احمدزی یو ځل بیا د یو کاري راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې یم قدرمنو دوستانو دا ونې راغلی یم هسې د کابل ښار پلازمینې شیرپور ساحې ته دغه ځای ده چې دلته پخوا ډېر ښایسته ښایسته کورونه ول او ډېرې ښې ښې کوڅې وې خو مشکل دا اوس په هغه باندې ډیزاین باندې جوړ شوي نه ول کوڅې تنګې وې او موټرو رفت و آمد کوی نه سوی هغه عمومي سړک چې له هغه نه راځي د شارنو خوا نه او داسې خلفت الله ته ځي دا سړک په یو تقریبا 100 مترو 200 متره ساعه کې بار کم او موټر به ډېر په مشکلاتو باندې دلته تګ راتګ کوو اوس کابل ښاروالي په پام کې لري چې دغه سړک بار زیات کړي او
نه یو ښه ستاندرد سړک چې شاته او مخه یې خلاصه ده دا سره واصل کی نو زه هم په خپل وار سره راغلی یم چې دغه د شیرپور سړک په کوالټي باندې د دې سړک په نقشې باندې او همدارنګه چې دا سړک هم جوړیږي چا دا کارونه په اجاره نیولي دي او کوم خلک دلته کار کوي دا به ټول د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ته به زه د چینل له لارې وښیم نو هیله ده زموږ دغه چینل تاسې خوند او ځیر سره وګورئ او هغو دوستانو نه هم ډېره مننه کوم چې زموږ روان افغان ګروپ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې ګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شیر کوي دوی نه ډېره مننه چې دوی په کارونو کې دې الله برکت واچوي نور د تاسې وخت نه نیسمه راځئ دا خپرونه ما سره په ګډه وګورئ خوب است بخیر جان خیرت است جان جور است پیشانی طور شماره تو گذاری امروز نه امیال داوود از کاته مامور آمدم هم جایی مانده شدی اصلا مانده شدم حالا چی پلان داری که حالا چی کار کنی دیگه میتونی چای سر میگیری چای سبتی کسی نه چای سبتی کسی ها او سرازی چی پلان داری نه یه رخ باز با ما میپروشم گفته بود چای سبتی کسی میپروشم باز خیش ما جدا میکردم تو چای سبتی که چند خریدی نه توال جورمت هم نکردم خبره جورم نکردم جورمت هم نشد صاحبش نشد نه صاحبش نبود تو حالا دیگه صاحب خانه گپ ایزی کنیم یا کارگرا که دیگه صاحب خانه نه صاحب خانه این به نظر چند گفت ایرا 20000 گفتم خو موقع پرام نمیکنه این چهار ده 20000 روپیه میخری دا چی شد این چی از دیگه برداری دیگه او داره دما او داره سیخ ده کجا داره سیخ ما بین کانکریت است خو کانکریت شه باز مثل زوار بزن باز سیخش جدا میشه وزیر چی رقمی بریزنی ماشین داری نه مارتول میگم قد دست چند نفر باز کار میکنی معلوم نیست که اینا جرامت کردم بگیرم یا 3-4 نفر میذارم چند دلت است که میره بخینم این چهارا برو ایرا گپ بزن که ما کده صاحب خانه گپ بزنیم برادر نمی ایرا یک 10000 دل ماست قطع بزنیش 10000 روپیه موزینا هم شاید 10000 روپیه بگه باز 20000 روپیه نه ورخ کس گرفتم نمیتونه ایرا زحمت کار داره مصرف کار داره برادر اینا در چند روز که آینه شه کشیده میتن نه توکل وقت است میبینیم که باز اگر چه شد خیلی یک روز درست خلاص دیگه تنها سیخش میوردن سیخش میوردن دیگه چهار چی نمیکنی پور نمیکنی نه چهار مکان نداره با ما چیه شرکت دیگه پر میکنه شرکت خودشان آوار میکنه پر میکنه دیگه او چطور است برخورد خانوالا وضعیتشان چطور است خوش هستن که می سرک دیر میشه یا خفه هستن خوش هستن چرا که از مردم آزاد دیر میشه که رابنده نمیشه خوبه این خانه از کدام محترما بودن اینجا زمین مسیح تقریبا 40-50 خانه است یعنی نه کدام زور کلش زورمنده بود دیگه خانه زورمنده مثلا کی بودن اینجا سرک حرام نمیفهمم ما نولاد است مقدر نه ما یک تنه یک از اینجا یک منزل شد چپا کردم سیخ شب 22000 1000 گرفته بود تونشه با 32000 سودا کردم و خلاص کردم آره همین چی که سرکا که دیر میشه خانه در نقشه شما کارگرها خوش هستید یا خفه هستید؟ نه خوشم نیستم خفه نیستم مگر سرک آزاد شود خب سرک جور شود که باز کلگی ما آزاد راحت میگردم که از مردم چی میگه از این کار که حکومت خوش هستند یا خفه هستند؟ وایشان نمیفهم برادر دیگه حکومت ما قدر سیاست در چنگ نزدم خب آدم کار کنه حتما خوش هستند دیگه چرا سرک جور میشه شاید خوش باشه دیگه خوش نمیره ثابت دیر میشید چطور نه من هیچ ناماده بودم این طرفا هیچ ناماده بودم ماندم در بیسلا که آمدم که واسه میره اگم دیوالی مسنگ زد میره بگیریم گفت ما گفتم که سیل کنیم که رقم است اگر تکش خوب است اگر همین چهار بره 10000 روپیه چی بده با اجاره بده با چند شماره باز اگر واره خود از سخش میبریم دیگه خودم زمینه رو بسات چند شماره کلش هست باشه دیگه چی میگی اگر من دوستان وګورئ د پکې یو وخت په کال کې چې دا سره جوړیږي د خپل کورو د تاوان او د کورو په باندې دی وایي چې وطن دې ټول څه خیر د تاوان دا ډیره هم موجوده ده دا د وادي درغونې په باندې کې باندې
نکته خلک معلوماتی او دا حواليات خبر مقدار كله في رواندا ولې چې فکر وکړم چې خبر کوم د خپل دوستانو یو څه د پروژې په کابل کې دا اوس مهال د سکانې لپاره هر لاګي دی او دا پکې دی او د باندې دا ډېر لوی مخکې پرونه دوام کوي. سلام علیکم بخیر باشید. زنده باشید. بخیر باشید. نام داد محمد. داد محمد از کجا برآمدی و کدام سمیدی؟ ما چی می‌بینیم اون رو کلاساس؟ صبح از جوس است. سلام علیکم. رئیس ما خوش هستیم از این سرک که سرک جور شد برابری مردم است. دیگه کل مردم از این خوش است. ما خودمان شخصا خوش هستیم که دیگه این سرک کلان میشه، مردم هم بعد پیاده روش آزاد میشه. دیگه به طور خدا بازم مردم از این یک از که در آینده این بیادر قیمتش با بالا میره. منطقه نام چی است و نامش چندش است؟ این شیرپور است. دیگه بیادر شیرپور بالا یا پایین؟ شیرپور بالا با پیش مدرسه جامع شیرپور است. خب اینجا خانه کدام دورمندا یا بیادر کسایی که در حکومت سابق کار میکنن؟ اینجا از خانه دوستم گرفته بیادر تا استادا تا گرفته و بیادر از خانه ایکیز فایز کوفی است. یعنی کسایی که هستیم بالا رو بس دیگه. چقدر زمین خانه شان در نقشه برابر شد؟ 6 متر و 70 سانتی. یعنی از دیوال اون طرف 6 متر و 70 سانتی داخل رفته. این با زمین چتا و برندگاکا و خانه شان هم دیگه در نقشه برابر شد. کلش بازی چی رقمی رو بریدن این در توسط چی این خو بریده شده بریده میشه یا بریده شده خانه کسایی که اون مثلا میخواستن که خانه ضربه بخوره خودشون چی کردن برش کردن که خانه ضربه نخوره و کسایی که بعضا مثلا پیاده رو بود و مثلا خانه نبود و دیگان چا بود و بعد بالا بود اون خودی دولت بداره چی چپ کرد. و همه مامورین سابق یا خودگاری که حکومت که شهروانی جا نکنه دیگه نه هر کس کلی که مرمه خاطره داره. باز شهروانی در مقابل همین تخریبا باز چیزی برای خانوالا میتن یا ولی فعلا وعده کرده دیگه که میتا به نظر چقدر او معلوم کسی که مثلا صفی زمین رفتن زمین قدر زمین شاید بتو کسی که بعد پارتمان رفتن نخ دارن میبینه که چه قابلیت مره وزیش میده یا پیسه میده شاید با پیسه بده دیگه یا وزیر جو بده دیگه یک جا میتوازی. و چطور است کار به صورت پیش میره یعنی خوب است شکر است. چقدر وقت میشه که این تخریبات شروع شده؟ تقریبا چیزی کم 2 ماه شده. 2 ماه. و چقدر وقت دیگه دوام خواهد کرد؟ شاید خلاص دیگه. خود دولت از دیگه دولت هم یکی همین بریدن و یعنی به چپا کردن چقدر وقت دوام خواهد کرد؟ شاید یک هفته دوام کنه. خب دیگه خلاص میشه. اول فعلا دیگه تو کار پیش رفته دیگه. آجی سر. جان. چی رقم خانه چی رقم سرک خواهد سرک چه نقشه تو به ما گفتن تشریح نه فانز نگفته نقشه نگفته سرک چه متر است نه این سرک شاید 10 متر باشه قطعی غیرم خود سرک 10 متر اگه باشه اون طرفا جور میشه رفت آمد شاید دیگه اون طرف شاید باشه کجا رفته نیست علی این خانه است کدام خانه شماست اون دختره که ساده فلکس داشت برو پیش امره کده بیننده چی بود چی رقم خانه بود و ما دمی تاوان ما هم که تا شریک هستیم گفت نیست که یاله وطن از دیگه جور بشه بله وطن باید با شما خبر نباشیم نه یک وقت بیادر ارمان از زمین میکنیم که چه وقت وطن جور شو حالت سر ما شما دیگه نقشه آمده دیگه والا دیگه گپ است بیادر قبول کنیم بله نام نان چاشت خوردی یا نه بخیر باشید نام نان چاشت خوردی والا ماش خبر ندارم نه دیگه میگم دوباره چی دانه جایی که شما تخریب شده چقدر فاصله بود امیر پر بندا بگو یا پیش نرو سر از ما چی داره آمده یعنی نقشه فقط از ما میاوری رفته دیگه خیلی ساله حتما همین نقشه سابقی از زیر داشتی که بعد پیش نامدی دیگه طالب وقت است دیگه بازی طرف چقدر زمین داری دیگه چیزی بر مانده یعنی فقط زمین پای طرف مونده دیگه بسیار خوب بازی سر دیگه وقتی تا نمیگیرم چیزی گفتنی اگه داشته باشی برای شهروالی و برای ادارات که در ایسی سرک کار میکنن خواسته ها داشته باشی خواسته این نیست که مثلا همی سرک کوشش بکنن که همی سرک جور شود مردم کلی مشکل است جغل است سیمنت است ریگ است دیگه همی که پاک شود
ما سرک استاندارد جور کنه دیگه. دیگه جور کنه که که باز ما باز بیاین باز چمکن. بله برم هم یک دم تصمیم میگه چیزی که میگه که ام کالایی که با مشوره بردش من قدمه کوتا یک مشوره کنم یک تصمیم بگیرم که یک متر میاد 100 متر میرم ولی باز فیصله شد دیگه. بخیر باش. دیگه چی میشه؟ این دخترکم است. ماشاءالله نام چی است؟ زینت است. زینت واه چه ساله زینت؟ این تقریبا 2 سال است دیگه. همین چمکدن و همین نقشه و اسکوادورا و این کارا که میشه یا خودیان نمیکنه تشخیص نمیکنه. سوگاز دیگه نه حتما تو با جان میشه دیگه. مردم افغانستان قیراکد دیگه کارون شده. سامان از زیاریو بیام صاحب تاسو خو سکواټور والا وای نه سکواټور هم غدا او ګاډي هم دي ډمپر دي بس ډمپر او بس دي نه دا شرکت والا هغه والا نه شرکت پرانی وای صاحب موږ دغه والا یو دغه شخصي یو شخصي تاسو به دا کورونه په اجاره اخلي پرې کولې کنه نو و موږ د جنان دا کورونه نیولې دي کنه کومې وا دا پروژې نیولې دا کار و دغه موږ پرانا او بس سکواټور هم شته دغه کوم ماشين چې دي دغه کورو ولا راوستي د میز او باسي سیمان او باسي یا تاسو کورونه د اوس پورې کار کړل کورو ما خدای کور نه دین او بار سره دغه پرانو کورو کې وخت دا پرانی او باسو اتا بیا آفرین تاسو ورته څه دي ولا خو و خبره خدای دا کنه چې بازارم وتل سو ولا څه جوړه مخته چې وسروي کو و باسي تاسو به خاورو جګلم باسي و خاورو جګه باسو کنه موږ خو کول به کوي نه پر کول بل څه جګه دي ګرو ولا څه تاسو ته راوي سل کوي مخالفت نه وستل کوي څو باسي مثال وتل سو ولا 100 روپۍ و باسو بس شرکت ولا څه خبره مله موږ یا چا کور مخه چې بس تاسو موټر راغی خاورو یاره هر څه موټر کور مخه کوي یا لاس پندلس یا 100 پر نیمه خاوره ورکیدا یا یو 100 روپۍ واخلي ونه چې و باسو نه موږ سختي ولا غب چا ورته کوټوري بل څه د شرکت هغه نو په اجاره وخت دا نه پیګل چې په داړې راوستي ک پیرا راوستي اختن کوټو کې هم کار کوو او کتی ماته و دا غم کوي وطندار خلک د خلکو نظر څنګه چې دا د حکومت کارونه څنګه اوس په حال په کابل ښار کې روان دي خلک خوشاله دي کنه دي ډېر خوشاله دي دومره خوشاله دي چې نه مننه خوشاله دي دا خو کامیابی د لاره څنګه وا بکی څوک تلای نه سول په جمهوریت کې خو په خدای کده کو نه ډنګ کړي وای صاحب په جمهوریت کې دا کو نه ډنګیدل خوشوي و دا پرانه کې وخت یو بداغه موټر دی باروي او باسي او هغه دا کور والا شي وای کور والا نه کور والا څه نه وای نه کور والا خپل سپورټ دا خبره کوي چې د کور والا څو خوشالي کور والا نو خدای دې کور والا نیولا کتر سره دی وی نه ښه نه کور والا په خوشالي په کې چې د کور ارزښت دي ونه قیمت چې سره کنه مخه ده نو کنه هغه څه پیګره دا غته نو چې نو ماشين هو فيلم ورځي مخالي کوم رقمي ورځي دا باندې څه او په دا ته هوټل نه نشته هغه کوم رقم جوړی دا خو چې ماشين دغه ترګه خاطر دې کومه خاراتي عارف دې چې وړل عارف دې چې وړل عارف کې مشابتاله جوار هغه پلاو سړی هغه خام شای ورو کاروبار کې دلته د کباړ باندې تاسو پر کباړ سبای هغه بایسکل ته ده چې کباړ کې چې ټولې دا وسونه مایده کیږي دا غل ټولو
د تنها د اوسپنو شی کباړ ټولې یا دغه نور کباړ هم ټول لرګي او کاغذونه او ټول شی هر شي هر شی چیرې ټول کړه نن مې دغه کباړ د ټول کړی مخکې څه لیدونکو د وښیسې چیرې ټول کړي دي نه دي تور به کار به کړی دی تا په نظر تور به کار کړی دغونه کار مې کړی دی ها دغونه کار مې کړی دی څومره کار به کړی چیرې ټول کړي دي دا کاغذونه شی نه دغه کباړ دی ولادونه ولادونه ډېر ټول او دغه نور اوسپنې دغه ځان ته راکوونه څنګه راځي خلکو د کور والا او برخوټ څنګه داشت سره الله ښه ده هغه چې شي اضافه دې درکې تاسو مې لوري والا و ها دا بل څه دا بل دی دې نه خبر نه ډېره مننه ډېره مننه خیر اوسې ښې جوړې ته کوم چې پکتیا ولایت والا ماشه ته په ځای جاری دي او حریف ده دا راته وایه چې دغه سړک سره هم جوړېږي دغه دی سړک هغه نقشه چې تاسو ته به هغه انجینرانو د ښاروالي به ویلي دا سړک اصلا کې تانک تېر شوی دی اوس لږ ستروي چې ازاد شي دا چې ازاد شي بیا دا بلاکونه هر یو بلاک سل چاته یا نیم سل چاته داسې چیګایي باندې پسې راوړي چیګایي دا ازادېږي دا ټول سړک کې ازادېږي د افغانستان نه یعنې بلندمسجد دلته جوړېږي او یو نیم سل چاته دا چې کېږي غټې غټې بارمې راوړي دي مخکې د جمهوریت کې هغه رقم د بارمې به نه وي 40 متره ځنه بارمې ژورېږي د ځي په ځي برمه ویاږي برمه د څه شي لپاره ویل کېږي دا د پویو دپاره پویو دپاره دا د خلک پیسهدار دي نو دوی خپل کورونه خپله دولت دا کار کوي خلک څه کوي بل دا راته وایه چې هغه ده دغه سړک سره هم سړک جوړېږي 40 متره جوړېږي 10 متره جوړېږي دا راته وایه که ته خو دا دومره نه سترېږي دومره 40 مترو ته نه راسي 2 متره ته به ورسي داسې 25 متره سترېږي ځوان رفت و آمد دوه سړکه به جوړېږي دوه سړکه ګلدان به لري منځ کې ګلداني ورکوي پیاده روونه به لري او پیاده روونه به لري څنګه د ښاروالي ایتان راځي دلته په دې کورو ګرځي والله ګرځي چکر وایي ساحې ګوري چې کوم یو زروا کوي هغه سیخوي یعنې هغه کار چې نه کوي هغه نه هغه سینه ده چې کوم یو بلډینګ نه ړنګوي یا چې مشکل ورکوي چې هغه سیخوي او دا نور څه چې هغو ته خو بچې نه وایي نه هغه څه کار نه لري هغه خپله خوشحاله دي او دا کور وویل نه چې موږ پوښتنه کړې هر سړی خوشحاله چې دلته کار کوي دلته د 2 میاشتې کېږي لګي 3 میاشتې کېږي یخ خپله دی د ورځې کار کوي والله هغه د قسمت چارې دي چې څور ورسېدي ځنه وخت کې ښې وي ځنه وخت کې هغه د ماشین پیسې راباسي چې راګورم خرابېږي نو دا کوکټیلونه دغه شی چې اسکواټور دا به خرابېږي که نه دا خو هغه خپل قسمت رسېږي قسمت سي ده جوړولې بیا څوک دي اسکواټور جوړې کې او ترمیم بیا څوک چې خراب شي دا خو خرابونه قسم قسم د ځنه چې دی خراب شي چې مسخت دی لاک روپۍ نه ډېر راکه لازم دغه 3 میاشتې کې روپۍ دې کار کړی دا 3 میاشتو کې به ستا 3 لک روپۍ کار مې کړی ده بس هرات ګل ده هرات ګل ده هغه ماسپښین مو سره وکړل الله خیره بس خدای پاک دې قبول کړي امين تاسو سره هم دعا دې وکړل په ماسپښین کې ټول مسلمانانو ته دعا وکړه دغه خاصه دعا دې خاصه دعا مې دغه پوره وکړه چې خدای ایمان مخاطب ما کې او بل مدار چې د وطن په خیر جوړ کې خوشاله نور د جنگون اخلاص کې او بل نور خدای دا وګورې چې کومه خپل ترځي کارونه په اشاره کې ته تاسو په څیر وایي کار کړی تا نه تاسو اوس ګور مسافر یې ګور له پاکستان راغلي نو هغه دې موږ واخلو له 3 لک روپۍ مې دا دې مسجد کار وکړ تاسو کار کړی دا دروغ وایي مریخ تا خبرندغه حسابونه منه کو خپل ټټل دي ګټل دي بس څو نفر شریک لري اډي ولا ما ویني دي څو رسال 15 شپږ دي هغه چې دا هغه تقسیم زده دا به ولا تکړه سړی ګوره چې نو دا ورور سره خیر سره خیر جوړ خیر کنه ته خدای بخیر دا کورونه چې چپاس ته خوشاله کې خفا
دا خوشاله یو خلکو مصرفونه هم ډېر کړي وو خو دا مصرفونه بېجایه وو په دا خوشحالي وو چې سړک وایي جومات ړنګ کړه لاره جوړه کړه یعنې دلته اوس یعنې د وطن جوړېږي نو وطن جوړېږي دا ضرور ده نو باید سړک جوړ شي دا کور چېرته ده ما کور خپله کارتناو کې ده کارتناو کې که دغسې د سړک نقشه در باندې راسي په کور دی کنه دا د اوس اوسني حکومت نقشه در باندې راسي ته حاضر یې چې کور دی هغه کې چپک کړي والله سخته تمامېږي خو مجبور یو چې حاضر شو ځکه سړک جوړېږي وایي جومات وران کړه لاره آباده کړه پوه شولې زور موږ نه لرو زور خو یو نه لرو خو بل باید ړنګ شي لاره جوړه شي اوس څنګه ده هغه په خوراکو کې شي خو خوراکو کې خو ولا چې څومره ښه شیان یا به وایي چې دا د پسه ساتي خو کېږي ګرمېږي هغه هم ولا که یو مو خوښېږي بس چوپان کباب چوپان کباب مو خوښېږي دا اوس لاله مقابلې مو دي چوپان کباب خو دې چې ښه مزېدار شي چای ورته یخی وي بیا ښه وي شفتالو جواری څنګه ده هغه هم قبول ده هغه د څو کاله سره د شاپ چا خوړلي دي ډېر مو خوړلي دي هغه هم خوړلي اوس کابل ته راغلی اوس حاصل نه دلته هم خورو نه دلته هم خورو شکر وباسو چې سره راځي څو خوړلی ده بس آخري خبره همداره بس ډېر مو خوړلی ده الله دې راضي شي خوړلي څو خرواره یاره ما یې ښایي دومره خو ولا کم یادېږي چې دا 25 کاله مې خوړلی وي خو بیا هم یو زمزمه راته وکړه د ایوب ته هغه د جګو غرو او جګو غرو غرانه و ولا هغه نه سم یلی زمزمه وکړه نه خوست ته به کله راځي په خېټ ځلې او یو بل هم درما ولا هغه د تاسو نو وایي قدرمنو دوستانو د موږ خپرونه دوام لري ګوره د موږ د هېواد بیا رغونې چارې روانې دي هغه خصوصا کابل ښار خو د وطن هغه ده یو نومو نشان ده د وطن یو پایتخت ده او حکومت تل دا کوښښ وکړي که نه چې یو ښار باید څه رقم جوړ کړي وګوره د موږ دا ګاونډي هېوادو کې استاد پاکستان تاجکستان ایران ګوره چې دا ډېر مصرفته مملکتونه وګوره ښارونه وګورې بازارونه وګورې مرکز وګورې ډېر پرمختګ یې کړی ده هر چوک کې خو ډېر رابندي نه وي سړکونه خلاص وي هوایي پلونه جوړ کړي دي نو انشاءالله تعالی موږ تاسو ته 10 کاله یا 15 کاله ګزار باندې لږ پسې راولو د غریبي ګزار راولو بیا به نو وطن آباد وي خو دا کورونه چې وران کړو دا کورونه اوس اتیا منزله ښاروالي ورته امر ورکوی چې بس اتیا منزله بله منزل دې جوړ کړي تجارتیان پیسې به ټوله وایي سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر است جانک نیک محمد او نیک محمد چی کاروبار میکنی؟ اینم کار آین کبال میکنیم آینه یا کباله؟ کبال هم آین است دیگه تو چند روز میشه که دیگه کار میکنی خانه؟ امروز اول روز است که شروع کرده میره یک 4 میکنم هم سخایش هم میکشیم خانه کی بود که در میکشونیش شما کار میکنی؟ والا نمیشناسم یک نفر همیجا همجاله من گپ زده بود وقت نمیشناسم میره چند روز میشه دیگه کار میکنی؟ چند ماه شد؟ همه روز اول است اینجا آمدیم روز اول چند کردش گپ زدی؟ ایره مفت میبره میگه سخایش بکش خودت ببر میگه خب این مثل وقت بود ونه واشه میگه تو ببره نمی چیزایش تو ببر میگه او چیزی کار کردی یعنی مشکل نه معلوم نیست زده رسم که درک نداره اش کدامش کار خوب به شدت جریان داره نام خدا کار به شدت جریان داره چی خوردی صبحکی؟ صبحکی چای خوردم دیگه امرای چی؟ امرای نان خشک در نان خشک دیگه بازکه انرژی پیدا میشه مجبور هستم دیگه چی کنم یک لقمه چای چی خواهد خوردی دیگه؟ چای اینجا یک قابلی 50 روپیه آمده بود دازه خوردیم خوردی؟ تو همون بیشتر که دیره که چکوش زدن تبیره چی بگن شما؟ مارتول به مارتول زدن بسیار قوی بود با قیمت من چیز خوردن خیلی همین رفقای بالوی دیگه است یعنی همجانم هست یعنی خب دیگه هست و دیوار چند روز است؟ این 6 روز است کار میکنه دیگه اونو منزله دیگر هم صفا کرده بود 4,000 روپیه رو دیگه جمع کرده نه شاید زیادتر کار کرده باشه چی بدش
ما كملت که خودش هم گپ میزنه واقعا هنا متدرس وتعدار سلام علیکم. و علیکم السلام. جان جور شکر بخیر جان. نام مبارک چی است؟ نام ما مولا جمعه است. مولا جمعه امروز چند کار کردی؟ امروز معلوم نیست دیگه، هم تکاوت زده رئیسیم که باش کردم. چطور است اینجا برخورد خانوالا برای شما توجهشان است؟ نان و آب بسیار پورا میده؟ نان من خود نمیتم، مثلا نان در بسته خود میخورید؟ بله بله صحیح. خوب ولم فصلیش خبر ندارم، مقصد از همه سیاره کنده 15 متر فاصله داره نه؟ مردم میگه 15 متر است میگه. بله این 15 متر که بشوریش خلاص شود دیگه سرک کلان میشه دیگه. انشالله کلان میشه. حال دیگه بیروبار نمیشه دیگه. نه بیخ متر قید نمیشه. خانوالا چی میگن؟ خوش هستن یا خفه؟ خفه است خانوالا، خیلی دم اولیشه خراب کنه. خانه بسیار مقبول بود. بله دیگه مردم چی میگن؟ مردم نام مردم هم خوش است که سرک کلان میشه. دیگه سرک جور میشه دیگه. بله دیگه مسجد ویران کو راه را باز کو میره خمون. بله تشکر از خودت. زنده باش. خیر بود. چی خورده شد؟ Baba,